بټن چې دا بیک سپیس کی ده د بیک سپیس کی په ذریعه کولی شو چې لیکل پاک کړو او د شاتګ لپاره هم کار ترې واخیستل یا کار ترې واخلو یا کار ترې اخیستل کېږي په دغه کومه بټن چې بیک سپیس لیکلی وي دې بټن په واسطه کولی شو چې موږ لیکنه پاکه کړو او شاته تګ څنګه کړو وکړو لکه هلته راځم غواړم دغه کومه لیکنه ما چې کړې په نوټ پیډ پروګرام کې دا غواړم پاکه کړم نو په کیبورډ کې به کومه بټن ووهئ بیک سپیس کې به ووهئ هغه کومه لیکنه چې دې کړې هغه ټوله څنګه کېږي ټوله پاکېږي صحیح ده نو لیکنه موږ د بیک سپیس کې په واسطه پاکولی شو او شاته تګ هم څنګه کړو پرې کولی شو دا د بیک سپیس کې وظیفه ده بل چې کومه بټن ده انټر کې ده انټر کې د یس او نو کار ترسره کوي صحیح ده په کیبورډ کې دغه بټن ته انټر کې وایي لکه دلته راځم د سپیسي ته یو فولډر جوړوم یا همدلته مې یو فولډر جوړ کړی غواړم چې دا ډیلیټ کړم په دې مې رایټ کلیک ډیلیټ ته راشه اوس غواړئ چې دغه فولډر ډیلیټ کړئ صحیح ده غواړئ چې دغه فولډر ډیلیټ کړئ نو داسې هم کولی شي چې د موس له لارې راشئ او په یس باندې کلیک وکړئ یس باندې کلیک وکړه دغه فولډر څنګه کېږي ډیلیټ کېږي زه دا کار د کیبورډ له لارې هم کولی شم د کیبورډ لارې داسې کولی شي چې انټر بټن په کیبورډ کې ووهه کومه بټن انټر بټن ووهه هغه کوم فولډر چې هغه څنګه شو ډیلیټ شو نو د انټر بټن موږ سره د نو او یس کار کوي لکه غواړئ چې هغه فولډر ډیلیټ نه کړئ نو ته راشه او انټر ووهه نو باندې کلیک وکړه انټر ووهه صحیح ده لکه داسې دلته راشه دغه کوم فولډر دی چې جوړ کړ دلته راشه یو فولډر به جوړ کړم داسې اوس غواړم چې دا ډیلیټ کړم هلته راشه ډیلیټ او نو باندې کلیک وکړه نو باندې ودرېدی اوس انټر کې ووهه ډیلیټ شو نه نو د یس او نو کار کوي بله کومه بټن چې ده هغه پیج آپ کی ده پیج آپ کی ګوره دغه بټن ته پیج آپ کی وایي دغه پاس بټن ته نو مې اوس صرف زده کړی دا عملي کار کې بیا عملي ورډ پروګرام کې استعمالیږي چې پاس صفحې ته لاړ شه یا ښکته صفحې ته لاړ شه پاس صفحې ته چې ځئ پیج آپ کې به وهئ او که چیرې لاندې صفحې ته غواړئ چې لاړ شي پیج ډاون کې به وهئ دغه پیج ډاون کې ده بل چې دی انسرټ کې ده دغه ته انسرټ کې وایي ډیلیټ کی خو د نوم نه ظاهره دی څرګندېږي چې د ډیلیټ کی په واسطه موږ کولی شو یو څه ډیلیټ کړو دغه ډیلیټ بټنه ده هوم کی دغه هوم کی دا نوم یې زده کړئ پرنټ سکرین کی په ذریعه د ډیسکټاپ عکس اخلو کله چې مو عکس واخیسته عکس به پینټ پروګرام ته پیسټ کړو دغه کومه بټن چې د پرنټ بټن ده سیده پرنټ اس سی آر دغه چې په لیکلی وي زیاتره په لیپټاپ کیبورډ کې نه وي کمپیوټر کیبورډ کې نه وي ایکسټرنل کیبورډ کې وي خارجي کیبورډ کې وي او کوم کیبورډ چې بازارونو کې خرڅېږي هغو کې وي یوازې سیده دو کې نه وي نو دې بټن په واسطه یا دې کی په واسطه موږ کولی شو ډیسکټاپ عکس واخلو کنټرول او دغه بټن به ووهئ ډیسکټاپ عکس څنګه کېږي اخیستل کېږي او پینټ پروګرام ته به یې کاپي کړئ هلته به یې پیسټ کړئ هلته کولی شي چې ډیزاین ورکړئ کوم شیان چې کولی شي هغه په اپلای کړئ صحیح ده نو دغه بټن نوم څه دی پرنټ سکرین کولی شو د ډیسکټاپ عکس پر واخلو بل چې کومه بټن چې دا هغه موس دی خارجي اله ده صحیح داخلي اله ده کومه داخلي اله چې دا یا مهمه اله چې دا هغه موس دی یو کیبورډ وویل کیبورډ هم داخلي اله ده او بل چې دی موس دی موس یو داخلي اله یعنی انپوټ ده د کوم په ذریعه چې کمپیوټر کې مختلف کارونه ترسره کولی شو دا موس داسې اله ده چې دی په واسطه موږ کولی شو چې کمپیوټر کې مختلف کارونه څنګه کړو ترسره کړو لکه کلوز یو څه غواړو چې بند کړو نو دې لپاره موږ څه استعمالوو ماوس استعمالو اوپن یو څه خلاص کړو موو یو څه ته حرکت ورکړو سلیکټ یو څه انتخاب کړو او داسې نور او مختلف کارونه پرې کولی شو
لکه غواړم چې یو څه څنګه کړم بند کړم ګوره دغه فایل ایکسپلورر غواړم چې بند کړم دغه کومې بټن چې د کلوز بټن ووهه هغه فایل ایکسپلورر څنګه شو بند شو همدارنګه یو څه اوپن کولی شم لکه غواړم چې د سپیسي خلاصه کړم د سپیسي څنګه شوه خلاصه شوه همدارنګه کولی شم یو څه ته حرکت ورکړم لکه داسې دا به اسکیپ کړم غواړم چې دې ته حرکت ورکړم یو ځینې بل ځای ته ویسم دا د چی په واسطه کېږي د ماوس په واسطه کېږي یا یو څه انتخاب کړم وره دا انتخاب کولی شي دا انتخابولی شي نو دا ټول کارونه موږ د ماوس په واسطه کولی شو ډېره مهمه آله ده همدارنګه د ماوس بټن هم لري د ماوس بټن څه ده ماوس درې بټنې لري لومړی چې د لیفټ بټن ده لیفټ بټن ته پرایمري بټن هم وای چپ طرف ته بټن بل اخی طرف ته بټن ده یا رائټ بټن چې دې ته سیکنډري بټن هم وای او بل چې د سکرول ویل دی یا سکرول ویل دی دغه کوم چې په واسطه چې کولی شو چې د فولډر ښکته یا پورته ویسو څه ده دغه سکرول ویل دی ګوره دلته عکس کې هم درته ښودلی چې د ښي طرف ته بټن ده رائټ کې د لیفټ بټن ده او د شی دی سکرول بار دی یا سکرول ویل دی پوه شوئ نو دغه درې مهمې نومونه زده کړئ چې دغه بټنې بل چې د سکینر دی سکینر یو ماشین دی دا چې دی یو ماشین دی او داخلي آله ده یعنی انپوټ ډیوایس دی دا هم یو داخلي آله ده چې کمپیوټر سره وصل کیږي د سکینر پر ذریعه هغه معلومات کمپیوټر ته د عکس په شکل دننه کولی شو چې د ورقې پر مخ وي لکه تذکیره پاسپورټ او داسې نور دا په خپله یو ماشین دی دغه کوم ځای کې چې سکینر دغه ځای کې هغه تذکیره یا پاسپورټ ایښودل کیږي او هغه کولی شي چې کمپیوټر ته د عکس په شکل څنګه کړی داخل کړي دا زیاتره پرنټرو کې هم وي څه ده زیاتره پرنټرو کې وي تاسو یو کس درته راشي چې دغه تذکیره راته سکین کړه غواړم یو تصویر یو په ورقې په مخ یې راته پرنټ کړه نو هغه لومړی سکین کوي چې سکین یې کړه نو هغه بیا تا ته څنګه کوي پرنټ کوي کمپیوټر دی د هغه د عکس په شکل داخلوي او بیا تا ته پرنټ کوي د ورقې پر مخ څه ده نو دا سکینر دی یو ماشین دی چې دې په واسطه موږ کولی شو چې یو څه سکین کړو کمپیوټر دې داخل کړو د عکس په شکل او موږ د ورقې پر مخ یې څنګه کړو پرنټ اوکې ټچ پیډ ټچ پیډ یو داخلي آله یعنی انپوټ ډیوایس دی کوم چې لیپټاپ کمپیوټر کې موجود وي د ماوس په ډول کار کوي ګوره اوس د ماوس چې ښکته پورته وړمه دا اوس ما سره ماوس نشته دا د کوم ځای نه کومه د ټچ پیډ نه څه ده دغه ټچ پیډ دی دغه ماوس چې تر زیو راځي څه دی یو ماوس دی بل ټچ پیډ دی دا ټچ پیډ دی چې په لیپټاپ کمپیوټر کې شته دی یوازې په کوم کمپیوټر کې شته دی لیپټاپ کمپیوټر کې شته دی او د ماوس په ډول کار کوي ماوس په دې معنی چې دغه کرسر یا ماوس ښکته پورته وړلی شي بل چې دی منیټور دی منیټور دغه کوم یو څه چې تا ته کمپیوټر وښایي دغه ته د کمپیوټر منیټور وایي لکه کمپیوټر منیټور وز دغه سکرین دا چې دی منیټور دی څه ده دغه منیټور دی دغه کوم شیان چې موږ ته وښایي دې ته منیټور وایي I think enough for today. Okay, we'll talk more in the coming time.